السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پر زکات نه ورکولو باندې د الله تعالی وعید او عذاب چې کوم سړی ته الله تعالی مال او دولت ورکړی وي نو فکار دا دی چې په ښه طریقه سره د هغه حقوق پر ځای کړي. که چیرې دی د مال په حقوق کې کوتاهي وکړي نو بیا به د الله تعالی د سخت وعید سره مخامخ کیږي او د سخت عذاب سره به مخامخ کیږي. ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. چې کوم سره زر او سپین زر یعنی مال او دولت ذخیره کوي او د الله تعالی نه ادا کوي او مال د الله تعالی په لاره کې نه صدقه کوي او نه یې په ښه طریقه سره زکات ادا کوي، ای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته دې ته د سخت عذاب زیری او خبر ورکه. د هغې ورځې چې د دوی مال به د جهنم په اور کې ګرم سي، هغه سره به د دوی تندې او اړخونه او شاګانې داغل کیږي او دوی ته به ویل کیږي چې دا ستاسو ذخیره سوی مال دی او ستاسو د خپل ذخیره سوي مال عذاب وڅکئ. ځکه چې دوی ته به کله مسکینه راغلی د ټولو څخه مخکې به دوی تندی پرې ونیوي او بیا به اړخ ور وګرځوي او بیا به ځینې روان سو او فقیر ته به یې شا وکړله. الله تعالی دوی ته د دې تندي ورداغي او بیا به اړخونه ورداغي او بیا به شاګانې ورداغي. او دغه رنګه د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث مبارک هم دی چې کوم سړی د خپل مال زکات نه ادا کوي نو دا مال به د قیامت په ورځ د یو اژدها مار په شکل راځي چې د هغه پر سترګو به دوه تور ټکي وي او د ده په غاړه کې به لویږي او دی به په غاښونو چیچي او دا به ورته وایي زه ستا مال یم د کم مال چې تا زکات نه ادا کوئ. الله تعالی دې مو د داسې حالات څخه حفاظت وکړي او الله تعالی دې د مالونو د حقوقو د ادا کولو په ښه طریقه سره توفیق هر مؤمن مسلمان ته ورنصیب کړي او الله عز وجل دې هر مؤمن مسلمان ته د زکات ادا کولو په خپل مصرف په خپل ځای کې د ادا کولو توفیق ورنصیب کړي. والسلام.